تېره شپه پاکستاني الوتکو د افغانستان پر بېلابېلو سیمو بمباریو کې 11 ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت رسولي او ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د برید په تړاو ویلي چې د برید موخه یې د ګلبهادر په نوم ترهګر په نښه کول و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پاکستان څخه د تېرې شپې د غچ اخیستنې په توګه ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر پاکستاني پوځیانو د بریدونو خبر ورکړی. په دغو بریدونو کې د پړی چنار اړوند سیمه کې د پاکستاني پوځیانو یو لوړپوړی قومندان وژل شوی او څو نور پوځیان ټپیان شوي دي. د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تېرې شپې بمباریو ته د طالبانو په شمول د افغانستان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سخت غبرګونونه ښودلي دي. ولادیمیر پوتین د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی سو او د 5م ځل لپاره د هیواد ولسمشر وټاکل سو. د پاکستان حکومت له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د دې خبرونو بشپړ جزئیات پر ځلاني ویبپاڼه لوستلی شئ.